سلامونه او نیکی لیمونې زما سباون تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل نن یو واری بیا خبره کوو د بی ان پی لانګ مارش متعلق کوم چې له وډ څخه پر 28 مارش باندې پیل شوی او کوټی ته د هغه بلوچستانو د خلاصون لپاره کوم چې احتجاجونه کوي او دغه رقم د جعفر ایکسپریس باز کوم مړی راوړل شوی وو په هغه کې د هغوی د مړو یو اندېښنه څرګنده شوې وه د بي واي سي یا د بلوچ اقلیتي کمیټې له لورې په دې کې لادرکه بلوچستان کېدای شوی او دوی هغه مړو ته ورغلي وو د هغوی د فامیلونو سره چې هغه مړی وګوري خو حکومت اجازه نه ورکړې نو بیا دوی په زور باندې ننوتلي وو سیول هسپتال ته یا د کوټې سیول روغتون ته په دې پس بیا پر دوی باندې کریک ډاون شروع شو د هغوی کم کسان چې بیبرګ بلوچ په نامه د بي واي سي مرکزي کمیټې کوم غړی چې هغه وړل شوی د هغې په ضد باندې مارنګ بلوچ راوتلی وو احتجاج یې کړی وو بیا مارنګ بلوچ کوم احتجاج په هغوی کې پولیسو ورباندې کریک ډاون وکړ او د دوی په وینا چې شاوخوا 3 کم کسان چې هغه پکې ووژل شول قسم حکومت وایي دا معلومه نه ده چې دا کسان د دوی یا د پولیسو له لورې وژل شوي دي یا په د احتجاج کې وژل شوي دي خو په دې باندې یو بیا کریک ډاون شو د مارنګ بلوچ پر احتجاج باندې کله چې دوی د مړو سره د 2 مړو سره په سریاب سړک باندې ناستو او هغه ونیول شو د هغې کم نور کسان چې هغه ونیول شو له هغه پس بیا د روزو په اخري شپو کې یو وارې بیا د دوی یو بل کس ولو صبغت الله شاه په نامه باندې یا شاجي په نامه باندې یادېږي هغه د سټلایټ هاوس د هغوی پر کور باندې چاپه ول شوې او هغه یې هم وړی وو نو د دې ټولو پر ضد باندې د بی ان پی یا د بلوچستان نیشنل پارټي د اخترجان منګل کوم چې د بلوچستان تر ټولو پخوانی یا د بلوچستان کوم د بلوچو ملتپال ګوند په نامه باندې تر ټولو زوروره پارټي ګڼل کېږي د هغوی مشر اخترجان منګل لانګ مارچ وکړي او ویلو له وډ څخه کوم چې د دو کور دی د غوزدار ته نږدې دی له وډ څخه به دوی کوټې پر لور باندې ځي او هلته به احتجاج کوي خو دا احتجاج په لکپاس یا کوم چې کراچي او د کوټې لاره د هلته باندې نیول دا لکپاس بند کړل شوی او دوی هلته پرلط پیل کړی او د اختر لمونځ هم هلته وکړي او اوس دوی د 2 ورځو اخري واري اعلان کړی او پر 8 تاریخ له سهار له 9 څخه تر 10 پورې 10 بجې باندې به دوی دا یو واري بیا ورته ویلي دي چې هلته به دوی که په زوري که په رضایي دا کوم لار چې د هغه به خلاصوي او د کوټې پر لور باندې دا کوم احتجاجي مظاهرین چې دي هغه به ځي دا لارې چې دي هغه حکومت بند کړی دي بلوچستان حکومت بند کړی دي او کوم مسافر چې دي که کراچي ته ځي که راځي که کوټې ته څوک داخلېږي یا له کوټې څخه څوک ځي نو هغوی دا وخت له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او کوم کسان چې دي که مسافر دي که مریضان دي هغوی په دې لاره باندې تګ راتګ نشوی کولی نو کوم حکومت چې کوم لارې بندي کړي دي هلته کوم ټنل چې هغه بند کړی وي له هغه پس بیا داسې ویډیوز راغلي چې هلته خندق جوړ کړی وه کوم روډ چې د هغه یې غرلی تر څو دا کوم موټران چې دي د لانګ مارچ هغه به کوټې ته داخل نه سي خو دا کوم حالات چې دي هغه ورځ تر بلې بلکې ساعت په ساعت د بلوچستان کوم سیاست چې دی هغه د ګرمېدو پر لوري روان دی بل لوري ته که چیرې مو وګورو ګرام بلوچ په نامه باندې ګرام بکټي په نامه باندې کوم د جمهوري وطن پارټي کوم کس یو هغوی له ډېره بکټي څخه د کوټې پر لور باندې هم د دې مطالبې تحت چې دا کسان چې دي هغه د خلاص کړل شي لانګ مارچ اعلان کوي خو هغه 13 شپه یا د 3 اپریل د 3 او د 4 اپریل منځنۍ شپه کې هغه ونیول شو حکومت چې دی هغه د 3 MPO تحت هغه نیولی دی او کوم هغه لانګ مارچ و هغه فعلا معطل شو بل لوري ته بیا د حق دو تحریک کوم پخوانی کوم مشر شو مولانا هدایت الرحمن هغوی بیا اعلان 13 ورځ وکړي چې بلکې نن سهار دا کوم اعلان چې هغه راغلی 13 شپه دوی دا اعلان کړی چې پر 9 یا پر 9 څخه به مارچ څخه اپریل څخه به دا کوم لانګ مارچ دی هغه به دوی پیلوي له ګوادر څخه د کوټې پر لور باندې
باندې هغوی هم دغه مطالبه یې کېده. دا یو ډیمانډ دی چې دا کم کسان چې دي یا کم مارنګ بلوچ چې د هغوی کم ملګري چې دي هغه د خوشي کړل چې هغه مارنګ بلوچ چې د هغه بلوچستان حکومت نیولې ده او دا وخت د کوټې په جیل کې هغه یې بندي کړې ده. د هغوی کم ملګري چې دي هغه هلته بندیان دي. اوس کم د بلوچستان کم حکومت چې دی هغه دا متعلق په دې موضوع باندې زیاتره کم خبره چې د هغه یې نه وه کړې، خو کم سرفراز بګټي چې دی د بلوچستان وزیر اعلی هغو یو بیان ورکړی دی. د هغو له بیان څخه کله چې ګړی خدا بخش کې دی هلته د دې د ګوند کم مشر چې د هغوی برسي وه د هلته دی تللي وو، په هغوی کې دا بیان ورکړی و چې دوی به د خواتین یا د ښځو کم حقوق چې دی یا د ښځو کم دغه چې دی هغو ته دوی درناوی لري، خو کم سہولتکار دی یاد کړي و چې د څوک امن خرابوي یا د وسلوالو سہولتکار وي د هغوی پر ضد باندې به دوی خپل کم کاروایي چې ده هغه به دوی د هغوی کسانو سره به هیڅ نرمي نه کوي او هغوی پر ضد باندې به قانوني کم کاروایي چې ده هغه به کوي. له دې ماسیوی د پیپلز پارټي کم دا وخت کم مشر دی که څه هم زرداري مشر دی آصف علي زرداري، خو آصف علي زرداري چې د هغوی کم حالت چې دی یا کم صحت دې حالت ته رسېدی چې هغه په روغتون کې داخل دی او هغه کم دا وخت د ګوند کم مشري چې ده هغه د هغو زوی بلاول بوټو پر غاړه اخیستې ده. نو د هغوی هم دا یو خبره وله د خپل تقریر کې وکړه. د نن کم تقریر چې دوه چې کم کسان چې وژل کېږي په بلوچستان کې د شناخت په نامه د هغوی پر ضد باندې به عملیات کېږي او کم د بلوچستان کې کم بدامنۍ پیل شوې د هغوی به ختمي او دا بدامنۍ له بلوچستان څخه دوی تر خیبر پښتونخوا پورې ویل چې دلته بدامنۍ چې د هغه زیاته ده. نو فعلا موږ دا اخذ کولی شو د بلوچستان کم حکومت چې دی سرفراز بګټي هغه د هغوی کم ګوند چې دی پیپلز پارټي هغه په دې باندې متحده ښکاري او داسې ښکاري چې کم کسان چې دي مارنګ بلوچ چې هغه به دوی نه خوشي کوي او لانګ مارچ چې دی یا د اخترجان کم لانګ مارچ چې دی چې سبا څخه به پیلي، تاسو کله دا ویډیو وینئ شاید پیل شوی وي له 8 مارچ له سهار وختي څخه به دوی ویلي چې پیلي به. نو کم حکومت چې دی بلوچستان کې دا وخت پیپلز پارټي یا دغه رقم د مسلم لیگ نون یا د نواز شریف د پارټي حکومت دی او له دې ماسیوی نور څه هم ګوندونه چې هغه که د پښتنو ګوندونه چې که د پی ټي آی کم ګوندونه چې په اپوزیشن کې چې هر څوک دي هغوی ټولو د اخترجان منګل د کم لانګ مارچ د هغوی تایید یې کړی دی، د هغوی سره د یو ځای کېدو کم هوکړه چې د هغه یې ورسره کړې ده او دوی ته بیا د ښه راغلاست لپاره کم بیانونه چې د هغه یې ورکړي دي او دا یې ویلي دي که چیرې دوی راځي نو دوی به په دې احتجاج کې ګډون ورسره کوي، هغه که د ان پي سي که تحریک انصاف سي که دغه رقم پښتونخوا ملي پارټي هم داسې بیان راغلی و او له دې ماسیوی د عوامي نیشنل پارټي سي یا داسې نور کم ګوندونه چې دي هغوی دا ویلي دي، د پی ټي ایم رقم کم تحریک چې دی هغوی کسانو دا ویلي چې دوی به د دې کې مرسته ورسره کوي او په دې احتجاج کې به دوی ورسره شاملوي. خو فعلا داسې دي چې د بلوچستان کم سیاسي حالات چې دي هغه سات په سات په ګرمېدو دي او کم د جمعیت یا د ملایانو د کم پارټي چې د جمعیت علما اسلام د هغوی کم وکیل چې و کامران مرتضی هغوی نن یو بیان راغلی و چې دوی به کم د بلوچستان حکومت چې دی یا سرفراز بګټي چې دی د هغوی پر خپل سیټ باندې ویریږي او رقم ویره پر لري او که چیرې دا رقم حالات دغه رقم پاتې سي نو کم سرفراز بګټي ته دوی ویل چې دوی په دې کې به بیا په سیاست کې به یو غلطي کوي او کېدای شي د دوی کم سیټ چې دی یا بلوچستان چې دی هغه له لاسه ووځي. خو کم اصل کم حالات چې دي یا کم درنسي روانه ده که چیرې اخترجان منګل راځي و کوټې ته او په کوټه کې دا کم درنسي د هغه شروع کېږي نو که څه هم هغه ټیمه کوټه بندوي خو اوس داسې معلومیږي په دې وخت کې کم بلوچستان کم
لارې چې دي هغه تر ډېره حده پورې بند دي. ولې په دې لاره باندې کراچي لاره بنده ده، دغه رقم د ګوادر لاره بنده ده، دغه رقم د بلوڅي سیمې چې دي هغه تر ډېره حده پورې د کوټې څخه یا د مرکز څخه د بلوچستان د مرکز څخه یو رقم پرې سوي دي او شاوخوا 8 ورځې راهیسې دا کوم احتجاج چې هغه هلته ناست دی او پر 6 اپریل باندې به له سهار دا کوم احتجاج چې هغه به د کوټې ته د ننوتلو هڅه کوي. خو حکومت به لازمي خبره ده د دوی د مخنیولو هڅه کوي او په دې وخت کې څه کې کسان نیول کېږي یا کوم کسان چې دي که چیرې زیات سختي ورسره کېږي او څوک پکې زخمي کېږي یا خدای مه کړه څوک پکې وژل کېږي، دا هم ممکنه ده. خو فعلا د اخترجان منګل له بیانونو څخه داسې ښکاري چې دوی به په هر صورت کوټې ته ننوځي او بل لوري ته بیا کوم د سرفراز بګټي یا د بلوچستان کوم وزیر اعلی چې دي د هغوی د بیانونو څخه له اشارو څخه داسې ښکاري چې دوی به د مخنیوي پوره هڅه کوي. نوي کوم حالات چې راځي دې متعلق موږ به تر تاسو پورې رسوو. زموږ کوم چینل چې دی هغه ضرور راسره سبسکرایب کړئ او خپل رایې چې د هغه د کمنټ له لارې تر موږ پورې ضرور راورسوئ. ډېره مننه.